دلته په مزار شریف کې د قنادو یوه کارخونه ده چې د هوا په سړېدو سره یوازې کنجدي یا د کنځلو حلوا پخوي. د دې کارخانې مسؤلین وایي د کنځلو حلوا د تود خاصیت له کبله د ژمي موسم کې ترې کار اخیستل کیږي او له دې امله قنادیو کې په دې موسم کې ډیری حلوای کنجدي پخیږي. د دوی په خبره په ورځ کې تر 400 منه حلوا جوړوي او په دې وروستیو کلونو کې له هېواده بهر هم صادرات لرلی دي. کنجد حلوا که از بسیار یک تصیح آدم خوب است، خب یه رقم گیاس که از وطن خود ما میبره که او را ما مردم جوش میته ما اوش میگیریم. این من انشالله میشه قوا انشالله خودش بسیار پایده داره. این کنجد از کنجد هم پایده داره. باز دیگه شیرینی را که مردم تابستان بخورم یه زمستان باز یه زیاد میخوره استفاده میکنه از حلوای کنجد. از همین خاطر کنجد دیگه کارخانه و دیگه شیرینی پزی و بعضی چیزا استاد میشه. کارخانه حلوا پزی یا ما هستیم یا کارخانه ولای دیگه باید حلوای کنجد زیاد تولید میکنه. کارکوونکي په دې کارخونه کې له کاروبار څخه هم راضي ښکاري. دوی د ملاتړ او له کورنیو تولیداتو څخه د لا ډېرو ګټنې غوښتونکي دي ترڅو په دې کار سره هیوادوالو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. غیر از ما هم در اینجا یکم 50 نفر انشالله کار میکنن. اونا را مصرف خانه شده اینجا میبراید. باید دولت در این کار سعی کنه که کمک در شیرینی پزا بکنه. از مردم خواهشمند هستیم از شیرینی‌های ما مردم استفاده کنه، از شیرینی‌های خارجی استفاده نکنه، شیرینی‌های ما مردم خوب استفاده کنه که ما مردم رشد کنیم. د حلوا پخولو ترڅنګ په قنادیو کې د شیریني تولید لا هم په سنتي توګه دود دي. دوی که څه هم د خپلو محصولاتو له بازار څخه راضي دي خو وایي چې د خامو موادو په بیه کې بدلونونه کله ناکله د دوی د کار پر سر هم اغیزه کوي.